کافرو به وی پرون سبق کې دا خبره تیره شوې ده، یا الله که مونږ په حق باندې نه یو او دا مسلمانان په حق باندې، نو خدایه د اسمان نه را باندې کاڼي راووروه، یا الله مونږ له عذاب راکړه چې ختم شو. خلکو ته به دا تاثر ورکو چې یعنې مونږ په حق باندې. پرون سبق کې الله پاک ورته فرمایل چې دا پیغمبر د کې موجود دی، د د برکته د باندې عذاب نه راځي، یا دا مسلمانان لګیا دي استغفر الله او لګیا دي عبادتونه کوي، د دې مسلمانانو د برکته د باندې اجتماعي عذاب نه راځي. یعنې تاسو کسر څه پرېښی دی. نن سبق کې ورته الله وایي تاسو کسر څه پرېښی دی. مسلمانان د مسجد حرام نه منې کړي دي، نه پرېږدی، هم شاړل د وطن هم وشاړل، او چې چا به هلته عبادت کو څوک چا به عبادت کو، نو د هغوی دپاره د دوی دا طریقه وه چې دوی به لاسونه پړقول. هغوی غریبانانو به مونځ کو، چې په دې جومات کې زه لګیم، نو دا خلک خو مونځ نشي کولی چې بیا زه لاسونه پړقوم او بیا زه شپیلي وامه. د دوی دوی به ورسره تاوېدل داسې، او لاسونه به یې پړقول او شپیلي به یې وال. غرض دا چې دا خلک عبادت ونه کړي، طواف ونه کړي، یا نفل او مونځ سم طریقې سره ونه کړي. او بیا شیخانو بیا به وي په دې جامو کې خو مونږ ګناهونه کوو، نو بیت الله نه خو مونږ په دې کې طواف نه کوو، نو په بربنډه به یې طوافونه کول. داسې بې حیا خلک د ټولو خلکو په مخ کې جامې به یې وویستې او لګیا به طواف پې کوو. دا څومره بې حیایي ده، دا عبادت دی، دا د اوچې شیخۍ به یې کولې. نو الله فرمایي تاسو پرېښي څه دي چې زه دله عذاب نه در کوم، تاسو یوه ګناه نه ده پرېښې، خو بس عذاب نه در کوم ځکه دا پیغمبر ده کې موجود دی او دا مسلمانان دي. اوس که عذاب راشي خو دا مسلمانان هم د سره بیا مري، نو خامخه هغوی به مړه شي، د دې وجې نه دله عذاب نه در کوم. دا هر چا ته ځان په حق ښکاري. دا مزارونو کې دا ملنګان ناست دي که نه، دا سرې سترګې چرسونه والي او دا لګیا یو حق هو حق هو لګیا یو ګوتې مچولي او ټوپې او څه ناشنا نخرې یې کړي. دوی ته دین دغه شی ښکاري، دوی وایي جوړ دا دین دغه شی دی چې بس دا موږ ډېر ښه کار کوو. اشرف علي تانوي صاحب لیکلي دي، وایي یو ځل ماله یو ملنګ راغی، وایي څخه برګه ټوپۍ هم په سر ده او یو غټ ډانګ هم ورسره دی، کوتک ورسره دی، او دا کوتک داسې تاوی او ما ته وایي چې ووایه که نه څلورو میمونو نه څه مطلب دی؟ میم نون سپاره کې راځي که نه میم، ووایه که نه د څلورو میمونو څه مطلب دی؟ ما ته چې پته نشته څه خبره څلورو میمونو څه مطلب دی؟ هسې دې پټکې والی دی، هسې چې دی نو چغه دی اچولې ده او ځان ته مولا مولا کېږي. ووایه څلورو میمونو چې نه درځي نو زمان زده که مولا محمد مکه مدینه، وګوره د دې میمونو دا مطلب دی. د دې سره څه تعلق دی؟ علم سره د دې څه تعلق دی؟ خو بس د هغه ذهن کې دا راغی چې څلور میمونه. وایي یو راغی، وایي یو ملنګ و، سترګې سرې وې، چرس یې والي وي، ما ته وایي چې د محمد مرتبه اوچته ده او که د رزق مرتبه اوچته ده. ما ورته وایي چې محمد مرتبه اوچته ده، اوس رزق خو روټۍ ده، روټۍ خو وروسته د محمد صلی الله علیه وسلم لوی شخصیت دی، د هغه مرتبه اوچته ده. غلط شی که نه، ګوره که ته چې اذان وکړه نو یې په مې اذان وکړه، نو چې زه ورسېدم اشهد ان محمد رسول الله ته ورسېدم، وایي ما ته یې وایي چې ودرېږه وګوره روټۍ مخکې ده او که محمد مخکې دی. ان روټۍ ته وایي ان، اشهد ان محمد رسول الله، ان مخکې دی او محمد وروستو دی. نو وایي د دې نه دا ثابتوله چې روټۍ مخکې ده هغه لویه مرتبه ده او د محمد مرتبه وروستو ده. غریبانانو چرسونه والي، سترګې سرې وي، ځان سره ذهن کې دقسې ده دا باطلو فرقو والا دي که. اوس دا د مکې مشرکان ته سوچ کوه چې دوی 365 بوتان دا په بیت الله شریف کې خو د بیت الله خو دغومره کوټه ده که نه، نو 380 بوتان 580 بوتان چې ته په هغې کې کېدې او بیا د هغې عبادت روزانه د یو بوت عبادت کوه او د خدای عبادت مه کوه.
او ځان ته په حق وي مونږ په حق یو مونږ د جمعات منجوریانو د بیت الله شریف خادمان یو چې څوک مونږ پریدو دی جمعات ته هغه به مونځ کوي چې څوک مونږ نه پریدو هغه به نه کوي پکې مونځ او دا د ځانه عبادتونه شروع کړي ځانه قصې کول نو دا هم د مزار هغه منجوریانو الله وی چې تاسو اسم نه دی پرېښی اس کسر هم نه دی پرېښی مسلمانان د حرم نه منې کوئ جمعات کې سپې هغه وخې لاس پړقوي شپیلي وخې په بربنډه طوافونه کوي په کار خدا ده چې سمدستي د باندې عذاب راشي خو الله وایي زما رحم دی عذاب د باندې نه راولم نو دا مو وایه چې یاره زه په حقه باندې نه په حقه باندې نه چې یو سړی کفر کوي شرک کوي هغه په حقه باندې دی وما لهم او څه شوي دي د دوی دپاره الله يعذبهم الله چې عذاب به نه ورکوي دوی ته خدای پاک وهم یصدون عن المسجد الحرام او دوی بندول کوي د مسجد حرام نه خلق بندي عبادت ته نه پرېږدي وما كانوا اولیاءه او ندی دوی منجوریان د بیت الله شریف ان اولیاءه ندی خادمان او منجوریان د الا المتقون مگر پرهیزګار خلق دي تقوادار د الله نه یریدون کی خلق هغه د جمعات خادمانی ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر د دوی نه پویږي دوی وی جوړی دا مزار شریف چې دا مزار دا بس مونږه حفاظت کو او دا چرسونه پکې سکی لګي مونږه منجوریان یو مونږه د خادمان وما كان صلاتهم نو منز د دوی عند البيت پنځ د بیت الله شریف الا مکاء مگر شپیلی وال وتسدیه او لاسونه پړقول فذوقوا العذاب پس اوسکه عذاب بما کنتم تکفرون په سبب د دې چې تاسو کفر کو عذاب نمراد دلته اوس غزوه احد را روان دي الله اوس په هغه عذاب هم سکه په جنگ بدر کې خو عذاب اوسکه اوس پر روان غزوه احد دی هغه کې به دا پیشنګوئی ده چې تاسو به التم ذلیله کېږي او التم ذلیله شو هغه جنگ هم بیل الله ول هغه عذاب ورک وما لهم او سشوی د دوی دپاره الله يعذبهم الله چې عذاب بنور کوي دوی ته خدای پاک وهم يسدون عن المسجد الحرام او دوی بندول کوي د مسجد حرام نه خلق بندي وما كانوا اولیاءه او ندی دوی منجوریان د بیت الله شریف ان اولیاءه ندی منجوریان د دوی الا المتقون مگر تقوادار او پرهیزګار خلق ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر د دوی نه پویږي نه وما كان صلاتهم او ندی موز د دوی عند البيت پنځ د بیت الله شریف الا مکاء مگر شپیلی وال وتسدیه او لاسونه پړقول فذوقوا العذاب اوسکه عذاب بما کنتم تکفرون په سبب د دې چې تاسو کفر کوئ